پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي. دستا په هکله پیدا شوي اندېښنې را سره یو خواناوړه رواجونه د ژوند لار. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. دا له فریب او مکر ډکې زمانې را سره د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي، د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي. د دوستۍ رنګ کې ستا دښمن درنه ستا پت غواړي، د انساني کرامت لستا بغاوت غواړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. د نړۍ نیکمرغه ښځه هغه ده چې هغه د خپل وخت د الله رب العزت په عبادت کې تیر کړي او د خپلو چارو لپاره مهالویش وټاکي. د کوم ګټور کتاب پر لوستلو ځان وازموي او یا د قرآن په تلاوت د ځان جاج واخلي، ځکه کیدای شي د قرآن کریم کوم آیت پر تا اغیز وکړي، ویده احساس دې راویښ کړي او د همغه آیت له برکته هدایت او رڼا ترلاسه کړي چې له امله یې ستا اندېښنې، شکونه او د ستا ناهیلیتوب د تل لپاره در سره خدای پاماني وکړي. که تاسې د خپل خواږه پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیڅلي احادیث مطالعه کړئ، نو درته به په ډاګه شي چې روغتیا بښونکي درمل او ګټور علم هماغه دی چې له امله یې ځان له ګمراهي نه وژغورلی شي، ځکه چې ستا درمل په قرآن او سنت کې دي. ستاسې راحت په ایمان کې، د سترګو یخوالی په لمانځه کې او د زړه سلامتیا مو په خوښي کې، سکون په قناعت کې، ښکلا په مسکا کې، عزت مو په پرده کې او ډاډ مو د الله په ذکر کې نغښتی دی. الله دې زموږ خویندو ته توفیق ورکړي چې هغوی د الله رب العزت کلام پرانیزي، د الله رب العزت کلام تلاوت کړي. کیدای شي چې د الله د کلام تلاوت په دوی باندې اغیز وکړي او ګناه پرېږدي. الله دې دوی ته توفیق ورکړي چې اسلامي خپرونې واوري، اسلامي بیانات واوري، تر څو په خپل ژوند کې د هغه نه ګټه پورته کړي، ګناه پرېږدي او د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځي. الله رب العزت په موږ باندې دومره نعمتونه ورولي دي، که تل لپاره سر په سجده شو د الله شکر ادا کو، بیا هم د الله د نعمتونو شکر نشو ادا کولی. که مریض یو الله به شفا راکړي، که ورک یو الله به بیرته پیدا کړي. لکه شاعر چې فرمایي سیعافي المریض بعد سقام ویعود الغریب بعد غیابي. ناروغ به صحت عمومي، بېدرکه شوی به بیرته راستون شي. خو نن ورځ زموږ په ټولنه کې د انسانیت دښمنانو فکري جنګ خپور کړی دی. غواړي چې زموږ خویندې د الله د دین نه لرې کړي، هغوی په بېحیایي او بېپردګي کې اخته کړي. که تاسې ته څوک وایي چې ډرامې له بېحیایي نه ډکې مجلې او فلمونه او د دیو کتل او اوریدل د خوښي او نیکمرغي لاملونه دي، نو دا درته دروغ وایي، ځکه دغه ټول شیان د بدلمني کلیګانې دي، د ناهیلي لارې، د غم او د اندېښنو دروازې دي، او دا د هغه چا رښتینې خبرې دي چې پر دروغو لارو یې خپل ژوند تیر کړی، خو په پای کې ترې توبه کړې.
نو تا ته هم په کار ده ګرانې خورې چې له دغو شیانو او د دغو لارو ځان وساتې چې له نیغې لارو مو اړوي. تاسې د قرآن مجید تلاوت خپله مشغوله وګرځوئ، داسې ګټور کتابونه مطالعه کړئ، داسې ګټورې خپرونې واورئ چې په اورېدلو او په لوستلو یې ستاسې غمجنې سترګې له اوښکو پاکې شي او جاري صدقو ته ډیره پاملرنه وکړئ، رښتینې توبه وکړئ چې الله مو ګناهونه در وبخي او ستاسې زړونه له سکون او خوښي ډک کړي او الله هم په دنیا کې نیکمرغه ښځې وګرځوي. همدارنګه ګرانې خورې د خلاصون په بیړۍ کې سپره شه. همدارنګه ګرانې خورې د خلاصون په بیړۍ کې سپره شه، د الله نه بخښنه وغواړه، لکه چې شاعر فرمایي یا اله الکون قد اسلمت لک رب فرحم ضعفنا ما ارحمک. ای پالونکیه، ای پروردګاره، ما ځان تا ته سپارلی دی، زما پر کمزوري ولورېږه ځکه چې ته ډېر رحیم یې. ډیره د خواشیني خبره ده چې روژهدارې عبادت کوونکې ښځې څه شوې؟ آیا دا لنډ او تنګ ژوند دومره پراخ شوی چې په ګناهونو یې ولړې او د لیوانو په څېر یې برباد کړې؟ آیا تاسې پر دې دنیوي ژوند سربیره بل ژوند لرئ؟ پر دې ورځو سربیره نورې کومې ورځې شته؟ آیا تا څه د مرګ مرۍ په غاړه کړې؟ آیا تا څه د مرګ مرۍ په غاړه کړې چې نه به مرې او خاورو ته به نه ورځې؟ قسم په الله که داسې وي، بلکې دا دروغجنې هیلې هسې وهم او ګمان دی. له دې امله ته باید له ځان سره حساب وکړې او چټک ګامونه واخلې چې د خلاصون له کاروان سره مل شي او د خلاصون په بیړۍ کې سپره شي. الله رب العزت دې زموږ خویندو ته توفیق ورکړي چې الله ته متوجه شي، د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیدي، الله ته سجدې ولګوي، ځکه سجده د نیکمرغي کلي ده. لکه شاعر فرمایي ولست ارى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعید. زما په اند نیکمرغي د مال راټولول نه دي، بلکې پرهیزګاري او تقوا رښتینې نیکمرغي ده. نو تاسو هم ګرانې خورې خپله نننۍ ورځ د سهار په لمانځه پیل کړئ او تر دې وروسته ځان الله ته وسپارئ، نو هله به الله تاسې له هر ډول اندېښنو خوندي کړي او د نیکیو لار به درته وښیي او له ټولو بدیو به مو وساتي او الله ستاسې لپاره هغه ورځ کله هم نه برکتناکه کوي چې تاسې د دغې ورځې د پیل یعنې د سهار لمونځ نه وي کړی، ځکه چې د قبولیت لومړنۍ نښه او د بریالیتوب د کتاب لومړنی عنوان همدا شان دی. او هغه ښځه رښتینې نیکمرغه ده چې د سهار لمونځ یې په ښه ډول کړی وي، او هغه ښځه ډیره تاواني ده او بدمرغه ده چې د سهار لمانځه ته هیڅ ارزښت نه وي ورکړی. تر لپاره په بېځایه خبرو باندې اخته وي او بېځایه او بې ګټې خبرې د مخ نور کموي. راشه د الله په عبادت باندې، د الله په یاد باندې، د الله په ذکر باندې خپله مخ منور کړه. سهار مانځه ته راپاڅه، د الله رب العزت سجده وکړه، ټوله ورځ به دې خوشحاله او که خدای مکړه سهار کې موږ د غفلت په خوبونو باندې پراته یو، نو ټوله ورځ به زموږ بې برکته او تواني وي. تاسې هم د هغې بوډۍ ښځې په څېر هوډمنې او روغه عقیده ولرئ چې زوی یې له حجاج بن یوسف سره بندي و او هغه یې د وژلو پرېکړه کړې وه. نو دغې ښځې ورته وویل چې ای حجاجه، که ته مې زوی ونه وژنې نو هم به یوه ورځ مري، د تل لپاره ژوندی نه پاتې کیږي. او یا د خنسا رضی الله تعالی عنها په څیر استقامت ولرئ چې د څلورو زامنو په شهادت یې همت ونه بایله او د الله شکر یې پر ځای که او د زامنو شهادت یې د ځان لپاره ویاړ وباله. دا هم ستاسې په څیر ښځې وې چې د دومره لوړې مرتبې خاوندانې شوې چې تاسې تر ننه پورې واقعات اورئ، او که تاسې د دوی لار تعقیب کړئ نو تاسې هم د راتلونکو نسلونو لپاره غوره بیلګې او نمونې کیدی شئ.
هغه پرخه چې سهار پرته وي د هغې له سپکوالي ګټه پورته کړئ لکه چې هغه څومره سپکه او بې وزنه وي تاسې هم همغسې شئ د مشکو له خوشبو او د غره له ثابت قدمي نه زده کړه وکړئ او هماغسې ثابت قدمې پاتې شئ غمګینه کیږئ مه ځکه الله فرمایي ولا تهینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین بې زړه کیږئ مه اندېښمن کیږئ مه همدا تاسې برلاسی یاست که تاسې مؤمنان اوسئ نو په تا هم ګرانې خورې که څومره تکلیفونه او مصیبتونه راځي د الله د رحمت او د الله له لورینې مه ناامیده کیږه بلکه سر په سجده شه ځان په نړۍ کې نیکمرغه ښځه وګرځوه د الله په تقدیر او د الله په فیصله باندې راضي اوسه چې الله درنه راضي شي او الله تا ته نعم البدل درکړي او که خدای مکړه د الله په پریکړه او د الله په تقدیر باندې راضي نه وې نو الله به درنه ناراضه شي په نورو مصیبتونو او په نورو کړاوونو کې به دې هم راګیر کړي کیدای شي چې په خپل عبادت سره په خپل طاعت سره په دې سره چې د الله اوامرو ته منقاده شي د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځي ته د خپلې ښکلا له امله ته لمر هم ډیره ځلانده یې ته د خپلو ښو اخلاقو له امله تر مشکو هم ډیره ارزښتمنده یې او د خپلې عاجزي له امله تر سپوږمۍ لوړه یې نو په کار ده چې پر خپل ایمان سربیره خپل قناعت او پرده وساتې یاد ولره ګرانې خورې چې ستا ګاڼه سره سپین لال او جواهر نه دي بلکې د تهجدو 2 رکعته لمونځ د روژې تنده او هغه پټه صدقه چې یوازې الله پرې خبر وي او پر دې سربیره هغه اوښکې چې ګناهونه مینځي هغه اوږده سجده چې د الله د تعظیم لپاره وي او له الله نه هغه حیا چې د شیطان له وسوسې نه دې ساتي ستاسې رښتینې ګاڼه ده نو راشئ ګرانو خویندو د پرهیزګاري په زړه پورې او زړه راښکونکې جامې په تن کړئ نو تاسو به د نړۍ ښکلې ښځې شئ که څه هم زړې جامې دې په تن وي همداراز د حیا برقه په سر کړه ځکه چې ته د نړۍ ښه ښځه یې که څه هم د پښو کولو لپاره غوره پیزار نه لرې او تل نامسلمانو او ګنهګارو ښځو ته په دې نظر ګوره چې دوی د دوزخ سکروټې دي تاسې ته به د ژوند ټول ګوټونه تیاره ښکاري خو دغه تیاره ګوټونه او اطرافونه په خپله رڼا باندې رڼا کړه نو ای رښتینې مسلمانې ښځې ای د الله لور ته راګرځېدونکې مؤمنې ښځې ته باید د خرما د ونې په څیر شي لکه چې هغه له چټلي لوړه وي او که څوک تیږه ورګزار کړي نو له بره نه ورته میوې راوروي او په اوړي او ژمي دواړو کې شنه او ګټوره وي ای مسلمانې ښځې ته هم ځان له لغویاتو او چټیاتو په ساتلو سره لوړ مقام ترلاسه کړه او له هر هغه شي ځان وساته چې ستا فطري شرم او حیا زیانمنوي ته باید ذکر خپلې خبرې وګرځوي او په چوپتیا کې ښه فکر وکړې خپل نظر د عبرت او پند لپاره وکاروي نو هله به نیکمرغي راحت او په ټولنه کې قبولیت ترلاسه کړي خلک به دې په ښه نامه یادوي او رښتینې دعاګانې به یې له تا سره مل وي په دې معنا چې ټول مسلمانان به په لمانځه کې نیکانو خلکو ته دعا کوي او وایي به چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین یعنې پر ما او په ټولو نیکانو دې سلامتیا وي او کله چې ته نیکه ښځه وې نو د ټولو مسلمانانو په دعاګانو کې یاده شوې الله تعالی به ستا له سره د اندېښنو وریځې او د غمونو غرونه لرې کړي د مؤمنانو د دعا له برکت ته به خوښ او سوکاله ژوند ولرې او هله به درته په ډاګه شي چې نیکمرغي د شتمني په راټولولو کې نه بلکې د الله په طاعت کې ده او همداراز نیکمرغي په ښکلې جامه کې نه بلکې د خلکو په خدمت کې نغښتې ده او کله هم د ځان نه مه ناهیلې کیږئ په ژوند کې به له داسې ستونزو سره مخ شئ چې همت به دې ځواب ورکړي کله هم له ځانه مه ناهیلې کیږه په ژوند کې به له داسې ستونزو سره مخ شې چې همت به دې ځواب درکړي خو ته باید دغه ستونزمن حالات او ستونزې په ځان لاسبرې نه کړې بلکې الله ته متوجه شه د الله نه وغواړه الله رب العزت به ستا دعاګانې قبلوي لکه چې الله رب العزت فرمایي ادعوني استجب لکم ما وبولئ زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم
د الله رب العزت نعمتونه قبول کړه ګرانې خورې او په خپلو چارو کې ولګوه. د الله نعمتونه له شکر او طاعت سره په خپلو چارو کې ولګوه. په دې معنا چې پر اوبو شکر وکړه، ویڅکه او دس پرې وکړه، پرې ولامبه، د لمر په تودوخه ځانونه تاوده کړئ او له شنو باغونو میوې راټولې کړئ. دریابونو ته ګورئ او د ځمکې سیل کوئ او پر دې هر څه د هغه مالک قهار ذات شکر کوئ. الله د خپلو نعمتونو په لورولو سره تاسې سره ښېګړه کړې، نو تاسې باید له دغه نعمتونو ګټه پورته کړئ، خو پام چې د دغه نعمتونو تکذیب او ناشکري ونه کړئ، ځکه الله فرمایي یعرفون نعمت الله ثم ینکرونها. دوی د الله ښېګڼه پیژني بیا ورڅخه منکریږي. د ونې اغزو ته تر زر کېدو مخکې میوې ته ځیر شئ او د هغې ښکلا په پام کې ونیسئ، او مخکې له دې چې ته د لمر له تودوخې ګیله وکړې باید له رڼا یې ګټه پورته کړې، او مخکې له دې چې د شپې په ترږمو کې زړه تنګې شي باید د شپې سکون او آرام په پام کې ونیسې. ته همیشه ولې ناهیلې، بدګمانه او په بده سترګه هر څه ته ګورې؟ ته ولې د فطرت قانون بدلول غواړې؟ الله فرمایي الم تره الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا. ته هغه خلک ولیدل چې هغوی د الله نعمت وموند او هغه یې د نعمت په ناشکري سره بدل کړه. د الله لورینې راخپل کړه او شکر پرې وباسه. او د الله د رحمت نه کله هم مه ناامیده کیږه. تل لپاره د الله دربار ته لاسونه پورته کوه، خپلو د ګناهونو بخښنه د الله نه غواړه، لکه چې الله فرمایي لا تقنطوا من رحمت الله. د الله له رحمت نه کله هم مه ناامیده کیږئ. نور به واورو قدرمنو اوریدونکو، خو هغه د یوې دمې نه هغه رایاد کړه چې په خاورو کې ژوندی خښي دي، هسې بې ځایه او په ظلم ناروا ځوري دي. ته وې رټلې له ستمه تل په ویر ژړې دي، په دې ګناه چې ته یې ښځه په ښو نه یادې دي. اوس همغه انسان ناولی ستا سیرت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي. پتمنې خورې اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت لسته بغاوت غواړي. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. په استغفار سره روزي پراخیږي، نو ته تل لپاره د الله رب العزت نه بخښنه غواړه. شاعر وایي اجارتنا ان الامانی کواذب واکثر اسباب النجاح مع اليأس. ای زما ګاونډی، هره تمنا دروغجنه وي، خو اکثره بریاوې په ناهیلیو کې نغښتې وي. یوې ښځې د ګیلې په توګه وویل چې په 30 کلنه کې کونډه شوم، په داسې حال کې چې 5 بچي را په غاړه ول، د خاوند په مرګ مې ژوند تیاره شو، په ژړا ژړا مې نږدې سترګې ړندې شوې وای، ناهیلیو پسې واخیستم او غمونو رانه غیږ تاو کړه، ځکه چې بچي مې واړه ول، لا د ګټې وټې نه ول. په میراث راپاتې مال مو په ډېر احتیاط لګوه او په دې اندېښنو کې مې شپې او ورځې تېرېدې. بله ورځ مې راډیو ولګوله، د راډیو ستن پر یوه اسلامي خپرونه ور برابره شوه. په خپرونه کې یو عالم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خولې دا مبارک حدیث بیانوه: څوک چې استغفار ډیر وایي نو الله به یې له اندېښنو او تنګسو را وباسي. د دې حدیث په اورېدو سره مې له بچو استغفار وظیفه کړه. نو قسم په الله چې لا 6 میاشتې نه وې تېرې شوې، زموږ په زاړه کور د سړک نقشه راغله. حکومت له موږ نه هغه بیکاره کور په ډیره لوړه بیه واخیست چې له دې امله په میلیونونو روپۍ لاسته راغلې. مشر زوی مې استاد شو، کور مو له خوښیو ډک شه، سوکالي او نیکمرغي مو په برخه شوه. که ناهیلي پسې واخیستې نو نه به دې څه له لاسه کیږي او نه به نیکمرغه شي. د الله د رحمت نه مه ناامیده کیږه، تل لپاره د الله نه بخښنه غواړه، ځکه الله وایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. بېشکه چې د الله د رحمت څخه کافر ولس ناهیلې کیږي، غیر د کافر نه د الله د رحمت نه بل څوک نه ناهیلې کیږي. نو ګرانې خورې، که مشکل سره مخ یې، مصیبت او کړاو سره مخ یې، استغفار وایه. الله به دې د ستا د استغفار په ویلو باندې کړاوونه په خوشحالیو، غم به دې همدارنګه په مسکا او جړا به دې په مسکا بدله کړي.
او تل لپاره دعاګانې کوه ځکه دعاګانې د بلاګانو مخه نیسي. شاعر وایي قد ینعم الله بالبلوى وان عظمت ویبتلی الله بعد القوم بالنعم. کله الله د یو چا لپاره مصیبت نعمت ګرځوي او د ځینې خلکو لپاره نعمت مصیبت وګرځوي. عایز قرني لیکي چې زما د یو ملګري ښځه د سرطان په ناروغي باندې اخته شوه، په داسې حال که چې 3 زامن یې درلودل او د دنیا له خوښیو سره سره پر دوی راتنګه شوه. په دې حالاتو کې یو عالم دې ته وهڅوه چې د شپې تهجدو په لمانځه کې دعا او استغفار غواړه، د زمزم اوبه دموه او په خپله ناروغه ښځه یې څکه. عایز قرني لیکي زما ملګري همداسې کول پیل کړل، نو الله د ده دعا له برکته د دوی غمونه او اندېښنې په خوښیو بدلې کړې، ځکه چې ښځې او خاوند دواړو به په ګډه د سهار له لمانځه تر مرختو پورې او ماښام نه تر ماسخوتنه پورې دعاګانې او استغفار غوښته او د زمزم دم کړې اوبه به یې پر ښځه څکړې. نو الله تعالی یې ښځه له ورپېښې ناروغۍ څخه جوړه کړه، ځکه له الله تعالی پرته بل هیڅوک شفا ورکوونکی نشته. نو راځئ خویندو او میندو یوازې همدې الله ته د دعا لاسونه لپه کړو او خپلې ستونزې پرې هوارې کړو، ځکه دا هر څه د الله تعالی په واک کې دي، نه د یو نومرکي ولی او بزرګ په لاس کې. ای زما خورې که ناروغه شې نو د الله تعالی لور ته خپل پام راواړوه، توبو او استغفار ته زور ورکړه او له الله نه ښه تمه ولره، ځکه الله توبه قبلونکی او د مصیبتونو لرې کوونکی ذات دی. لکه چې الله فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی چې د بېکس بېوس دعا اوري کله چې هغه یې وبلي او څوک د هغه کړاو ختموي. غیر د الله نه بل څوک نشته، نو هغه الله ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړه، د الله رب العزت نه بخښنه وغواړه، الله رب العزت به ستا درد او تکلیف په راحت باندې بدل کړي. نو که تاسو ګرانو خویندو د ستونزو له امله د ناهیلي ښکار شوي یاست، نو دې پلو ته یې هم وګورئ چې د ستونزو زغملو اجر هم ډېر لوی دی. د یوې ښځې یوازینی او نازوله زوی په څه کار حکومت او دولت ونیوه، نو مور یې ډېره اندېښمنه وه، ان تر دې چې د شپې خوب یې پسې ورک شو او په ژړا ژړا یې د اوښکو چینې وچې شوې. نو الله یې پر ژبه دا ذکر جاري که لا حول ولا قوة الا بالله. هغې ښځې دا ذکر وظیفه که، بله ورځ یې دروازه وټکېده چې دروازه یې پرانسته، ګوري چې زوی یې مخې ته ولاړ دی. مور د زوی په لیدلو له خوښۍ وغوړېده. همداراز کومه ښځه چې خپلې هیلې په الله پورې وتړي نو الله یې ټولې چارې سموي. نو له دې امله پکار ده چې ته هم د الله ذکر وظیفه کړې او په دې سره خپل غمونه له ځانه وشړې او له اندېښنو سره د تل لپاره خدای پاماني وکړې او له الله نه د خوښي او مرستې تمه ولرې، ځکه چې د الله ذکر ډېره لویه شتمني ده او د الله په ذکر باندې ته نیکمرغه ګرځې. خو دا خبره په پام کې ولرئ چې ناامیدي ته په خپل زړه کې ځای ورنه کړئ، ځکه چې تر هرې ستونزې تنګسې وروسته آساني وي او دا د الله رب العزت نظام دی. د ژوند پاڼې په ستومانتیا او اندېښنو مه ډکوه، ځکه دا ستا او د نیکمرغۍ ترمنځ خنډ جوړیږي. همدارنګه قدرمنې خورې ستا کور د عزت او مینې ټاټوبی دی. ته د خپل کور له انګړ نه بې ضرورته بهر پښه مه ږده، ځکه چې ستا نیکمرغي او درنښت په کور کې دی نه په بازار کې. او الله هم په دې اړه تا ته فرمایي وقرن فی بیوتکن، په خپلو کورونو کې میشتې اوسئ. هغه سپکې او بې ارزښته ښځې وي چې له اړتیا پرته له کوره بهر په بازارونو کې ګرځي، نوي نوي مودونه راخپلوي او د زمانې له رفتار سره مزل کول غواړي او د هر نوي بازار شي په اړه معلومات ترلاسه کول غواړي، خو د دین د زده کړې څه پروا نه لري. نو دا څه ژوند نه دی، بلکې په لوی لاس خپل ارزښت له لاسه ورکول او د ځان سپکول دي. ځکه ژوند خو یوازې دې ته نه وایي چې ښه وخوره، ښه واغونده او ښه په مستي ژوند تیر کړه، بلکې ژوند د یوې سترې موخې لپاره له موږ سره امانت دی او هغه ستره موخه د الله خوښي ده او دا هله شونې ده چې د هغه د رالیږل شوي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه ژوند تیر کړی شي. ای زما پتمنې خورې، کور د خوښیو، د امن او سوکالیو ځای، د مینې او سلامتیا مزل دی.
کور ته په سپکه سترګه مه ګوره او د خپل کور لپاره د ښېګړې بنسټ شه. خپل راز هغه چاته مه ووایه چې سمه لار نه درښیي. راشه د الله کلام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوره. په خپل ژوند کې د الله کلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه ګټه پورته کړه. ځان د نړۍ نیکمرغه ښځه وګرځوه. ځکه ژوند دا نه دی چې ښه واغوندو، ښه وخورو او ښه وګرځو، بلکې ښایسته ژوند دا دی چې د الله پیغام واورو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واورو. په خپل ژوند کې د الله د پیغام او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغام نه ګټه پورته کړو. نو که زموږ خویندې الله ته متوجه شي، د رسول الله ارشادات په خلاصو غوږونو واوري او په خپل ژوند کې ترې ګټه پورته کړي، نو د نړۍ نیکمرغه ښځې به وګرځي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. اسلام چې راغی ستا عزت او فضیلت په ځای شو، تشوی درنه ستا کرامت او طهارت په ځای شو، ستا احتشام او ستا ارزښت او ستا فطرت په ځای شو، ستا ټول حقونه شو په ځای، ستا حمایت په ځای شو. نن د اسلام دښمنان تا نه ضلالت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. که زما موریز و تا ته احترام لرما، که زما خوری ستا عفت لره اکرام لرما، که زما ښځه د مینې یو پیغام لرما، که زما لور یې شفقت درته تمام لرما. دا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. تا خبره وم څو احمقان ستا حماقت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. زمون ټولنه کې پتمنه محتشمه یته، له حیا ډکه په پرده کې محترمه یته، په کورني نظام کې ما سره همدمه یته، د باندې غم او کړاو څخه بېغمه یته. زما او ستا په منځ کې نور یو عداوت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي. پتمنې خوري اسلامي دین ستا عزت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي، د انساني کرامت نسته بغاوت غواړي.